د بلخ ولایت د قرقل د پراختیايي ادارې مدیر وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د قرقل څرمنو د صادراتو بهیر په عادي ډول روان دی او تیر کال یې له 90,000 څخه زیاتې څرمنې بهر ته صادرې کړي دي. ما در سال 1403 با تعداد 94,958 جلد پوست ما صادر کردیم که از این تعداد ما 58,690 جلد پوست از به کشور فنلاند یعنی اروپا صادر کردیم، 32,048 جلد پوست به کشور ازبکستان و 4,220 جلد پوست به کشور ترکمنستان که جمع 94,958 جلد پوست میشه و از این مدرک 8,52,185 افغانی ما در حساب اداره تحویل بانک کردیم. نوموړي د قرقل څرمنو پر ارزښت او سیمهییز اهمیت خبرې وکړې او زیاته کړه چې د تیر کال په پرتله د دې توکي په صادراتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د په وینا دغه زیاتوالی تر ډیره ازبکستان، ترکمنستان او روسیې هیوادونو ته د صادراتو په ترڅ کې رامنځته شوی دی. 30% هم اضافه تر صادرات ما ازدیاد به عمل آمده و در سال 1404 هم که ما فعلا قد شما چیز میکنیم در صادرات ما 10,672 جلد پوست تا حالا ما صادرات داشتیم. د بلخ د پانګونې او سوداګرۍ خونه د قرقل څرمنو صادرات یو ملي ارزښت بولي او دغه توکي د صادراتو د کمښت لامل د څارویو پالنې ته نه پاملرنه او په نړیوالو بازارونو کې د ورته مصنوعي او ارزانه توکو رامنځته کېدل ګڼي. پوست قرقل یکی از اقلام مهم و با ارزش صادراتی افغانستان می باشد که در بازارهای جهانی به عنوان یک محصول لوکس و قیمتی شناخته میشه. در سالهای قبل پوست قرقل که از اقلام مهم صادراتی بود به حدود قریب 1 میلیون جلد پوست صادر میشد از صفحات شمال و با دلیل تقاضای کمتر و استفاده از پوست‌های غیر طبیعی یعنی پوست‌های مصنوعی و تمایل مردم به محصولات ارزان صادرات اقلام مهم کاهش یافته و ضمن موضوع حقوق حیوانات هم از لحاظ نگرانی حقوق حیوانات هم تاثیر گذاشته که به اصطلاح کوشش میکنه که وقت ذبح نشه. باید وویل شي چې د افغانستان قرقل په سیمهییزه کچه ځانګړی ځای لري او له همدې امله په ګاونډیو هیوادونو کې شهرت موندلی او له لارې ښه عواید هم ترلاسه شوي دي. د بلخ د څرمنو کارکوونکي له اسلامي امارت څخه غواړي چې د مالدارانو د ستونزو حل ته جدي پاملرنه وکړي.